السلام علیکم ګران دوستانو. د نن ورځې موضوع مو ده د میړه حقوق پر ښځې د اسلام له نظره. اول، ښځه د نارینه د اقتصاد، امین او د کور مسایلو شریکه ده. یعنې که موږ د نارینه په امینتوب کې وغواړو یو نظر ورکو، باید هغه د مېرمنې ته هم وګورو، بیا د امینتوب جواب ورکو. مثلا که یو نارینه راولاړېږي د یو کافرې ښځې سره واده کوي نه، نو دا نارینه هغه رقم قدر لکه یو نارینه چې د یو مؤمنې مسلمانې ښځې سره واده کوي، هغه شخص دغسې قدر نه لري. موږ نسو کولی ووایو هغه چا چې د کافرې ښځې سره واده کړی دی او هغه چا چې د مسلمانې مؤمنې ښځې سره واده کړی دی، هغه دوه سره پرتله کړو. یعنې د اقتصاد شریکه یې هم ده او د کور د مسایلو شریکه یې هم ده. دا باید ټول نارینه مد نظر ونیسي. بل وایي د نکاح سن په جسماني او عقلاني بلاغت پورې اړه لري. نارینه چې نکاح کوي، اول باید خپل جسماني بلاغت ته وګوري، او دوهم چې ډېر مهم دی عقلاني بلاغت دی. اکثره ودونه چې طلاق ته رسیږي، علت یې دی چې نارینه په کافي توګه عقلاني بلاغت ته نه رسېدلی. وایي ښځه په نکاح کې باید دا لاندې خاصیتونه ولري چې تاسو غواړئ یو ښځه په نکاح کړئ. یعنې یو ښځه باید عقلي او د عقل له نګاه څخه کامله او زیرکه وي. بل حیا او دینداري ولري، مهرباني ولري، د اولاد پیدا کولو توان ولري، یعنې وچه نه وي. بل فرمان برداره د میړه د امینتوب سبب سي، یعنې دا خپله هم میړه ته امین شخص وي. وقار ولري، هیبت او تسلي ورکوونکی د میړه واوسیږي، نه دی چې کور ته راواده سي غضب ضدي جوړ سي. بل وایي طلاق د میړه حق دی، د ښځې حق نه دی. ښځه نسي کولی میړه طلاق کړي. که چیرې ښځه د طلاق غوښتنه کوي، باید میړه یې طلاق ورکړي، او یا هم که چیرې میړه عقلاني بلاغت نه لري، یعنې عقل یې پوخ نه وي، بیا د وخت حاکم نظام کولی سي چې طلاق ورکړي، یعنې طلاق مکمل د نارینو په لاس کې دی. بل عالم وایي ښځه باید ځان پاک وساتي او ځان سینګار کړي. دوه موضوع داسې فضا جوړه کړي چې معاشرت ته زمینه برابره سي. دریم، د میړه مقابل کې خپل په ښایست اندام باندې فخر ونه کړي چې ولا زه درته ښایسته یم، ولا زه داسې یم، دا اوس تا یې لکم ځم بل میړه کومه، بل میړه به 10 مړونه راته درېږي. دا په ښایست باندې فخر کول باید ونه کړي. د میړه خوشحاله کولو ته حریصه واوسیږي، لکه حرص چې یو انسان لري هر شی غواړي. وایي تاسو د میړه د خوشحاله کولو دپاره حریص واوسیږئ تاسو ښځې. وایي د غصې او عیب ښکاره کولو سبب دې نه جوړیږي. د میړه اقتصاد مقابل کې چې قناعت غوره کړي، قناعت دې ولري. خپل منځني مشکلات چې نور خلکو ته نه وایي، ځکه چې نور خلک ستاسو مشکلات نه در حلوي، لا یې ډېروي. او دا کار باید نارینه هم وکړي چې د میړو د منځني مشکلات و نورو خلکو ته ونه وایي. بل علم بیا وایي ښځه به هر کار لپاره د میړه رضایت ترلاسه کوي. وایي حتی کله چې یو ښځه وغواړي د واده وروسته تصمیم ونیسي چې زه غواړم تحصیل وکړم، پوهنتون ووایم، نو باید اول د میړه رضایت ترلاسه کړي، عفت یې وساتي، د میړه خپل د میړه عفت وساتي. بل وایي د میړه احترام ولري، ښه اخلاق ولري، ښه میرمن واوسیږي او جنسي رابطه کې کومک وکړي. داسې نه چې یو اکثره زموږ پښتنې ښځې په جنسي رابطه کې لکه یو جسد، لکه یو مړی داسې. میړه په هره موضوع کې ملامت نه کړي. ښه میرمن د مور مقام لري، ځکه چې میرمنې نشتون میړه له مشکلاتو سره مخ کوي. نو کوشش وکړئ خپل مقام وپېژنئ او د حقارت احساس تاسو ښځې مه کوئ، بلکې داسې فکر وکړه لکه ته چې مور یې. میرمن باید د ښه او باسلیقه دوست رقم واوسیږي. بل عالم بیا وایي میړه کور ته کله چې تاسو د میړه کور ته ځئ، نو نااشنایه ځای ته ځئ، بلد نه یاست. کوشش وکړئ د میړه او کورنۍ مقابل کې متواضع واوسیږئ. د هغوی د سربلندۍ سبب څه نه د شرمندګۍ، نو بیا به هغوی تا ته چې درکړي سربلندي به درکړي. که ته بد ورسره کوي هغه بد درسره کوي، که ته ښه کوي هغه ښه درسره کوي. بل وایي میړه ته لکه زانګو واوسه تر څو هغه پر تا تکیه وکړي. وایي د میړه اطاعت وکړه تر څو هغه ستا اطاعت وکړي.
میړه مه غوسه کوه، له میړه لیرېوالی مه کوه. که هغه درته نږدې سي ته تر هغه ډېره ورته نږدې سه، او که هغه له تا لیرېوالی وکړي ته هم د له هغه نه لیرېوالی وکړه. بل عالم وایي میړه او میرمن بېله یو بل ناقص دي. میړه او میرمن یو بل ته مینه، رحمت او د ملازم مثال لري. یعنې د میړه جم خپل د مینې ملازم ځان احساسوي او مینا جم خپل د میړه ملازم ځان احساسوي. وایي میړه فقط کورنۍ مسایلو کې د اطاعت وړ دی، ځکه مالی مسایل په ده پورې اړه لري او موږ مجبور یو د هغه اطاعت وکړو. خو دا اطاعت په دې معنا نه دی چې ښځه ستا کنیزه ده او ته هر څه وغواړې د هغې سره کولی سې. وایي هر پهلوان، هر قوي شخص د نارینه مثال لري او هر نرم خویه، عاجزه او تاثیر لرونکی کس د ښځې مثال لري. او بل مهمه موضوع چې راځو، وایي نارینه د کورنۍ د اقتدار مسؤل دی. دا باید ښځه ومني. بعضې ښځې دا نه مني چې ولې زما میړه پر ما مثلا د یو واک په رقم دی. دا واک د ځان څخه رولز لري. تاسو مخکینی ویډیو د ښځو حقوق وګورئ او دا د نارینو حقوق وګورئ، سره پرتله یې کوئ، تاسو به ډېر څه ځینې زده کړئ. مننه چې خوښ مو ونیوئ.